السلام علیکم درنو لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ به یاست. د صحت جامې به مو پر تن وي. دا د زه امید الله امان درته په امان ټکنیکل چینل کې حاضر شوی یم. نن درته د ویډیو ایډیټ په یوې داسې برخه باندې کار کوم. تاسې به ډېرې داسې ویډیوګانې لیدلې وي چې هغه کې یو سی ډي د حرکت په حال کې یعنې مسلسل داسې تاویږي دا سی ډي. دغه ایډیټ څنګه کیږي زه درته همدا ایډیټ کوم. ویډیو تر پایه پورې وګورئ. نو د دې دپاره باید تاسو سره موبایل کې کین ماسټر موجود وي. ما سره کین ماسټر شته دی په موبایل کې. زه دا کین ماسټر اوپن کوم. دلته ورته زه یو نوی سایز اخلم. زه په دغه سایز کې ورته دغه ډیزاین کوم. دلته راځم یو بیکګراوند انتخابوم. ورته زه دا بیکګراوند اخلم. ورته د دې بیکګراوند د اندازه هم لږ څه داسې وړاندې وړم. دلته راځم ورته هماغه عکس چې غواړم سی ډي فریم جوړ کړم هماغه ورته راولم. زه راځم هر یو عکس چې راولئ ملګرو هغه په تاسو پورې اړه لري. زه دا تصویر ورته راوړم. دا دې ځای ته وړم. دا هم له بیکګراوند سره برابروم. بل تصویر غواړم چې د همدا تصویر ماته د سی ډي فریم کې راشي. بل ورسره بیا هم دا تصویر راخلم. کله مې چې دا تصویر راوړم ملګرو دا به تاسې داسې دغه برخه پورته ویسل ته دا کرپینګ برخه چې د ملګرو په ده باندې کلیک وکړئ. دا ماسک به آن کړئ. ورته دلته به په شیپ کلیک وکړئ. په شیپ چې کلیک وکړئ دلته به سرکل ورته انتخاب کړئ یا دایره. دا به اوکې کړئ. د ده اندازه هم تر دې بل سره برابره کړئ. دا لږ داسې کوچنی کوئ. کله مو چې کوچنی کړو ملګرو بل برخه یو بل څه چې ورته پکار دی هغه یو د سی ډي فریم دی چې دا په ګوګل کې شته. له هغه ځای نه ترلاسه کړئ. ما سره شته دی بیا نه ډاونلوډوم. زه راځم همدغه فریم ورته راخلم. دا یو د ده د اندازه دا داسې برابر کړئ. لږ به یې وړوکی کړئ. اوکې کړئ. دا هم داسې د نورو سره برابر کړئ دا تصویر. دغه یو بل څه چې دی ملګرو دغه د وانډل شکل دی. دا هم په ګوګل کې شته. له هغه ځای نه ترلاسه کړئ. زه دا هم راولم. دا به داسې کوئ. اندازه به یې هم لږ وړه کړئ. دا به ورته دلته پرېږدئ. دغه د سی ډي شکل چې دی سرکل تصویر چې دی دا به موږ د بیکګراوند شاته ایسو. د بیک ته به یې یوسئ د بل تصویر البته بیکګراوند نه. دلته ورسره کولی شو چې یو میوزیک ورته هم اضافه کړو. موزیک هم ورسره راوستو. اوس راځم همدغه کوم تصویر چې مونږ د سی ډي شکل ته اختیار کړی په ده باندې کلیک کوم. په کلیک کې مې چې کله وکړو د چپ طرف ته تاسو ښکاري ملګرو دغه یو اپشن چې دی دا د کلي عکس چې دی په ده باندې کلیک کوم. په ده مې چې کلیک کړو دا داسې وړم حرکت ورکوم تر د اخره رسوم. بیا په دغه مثبت علامې کلیک کوم. له ده نه وروسته دغه تاسو ته ښکاري دا د تاویدو علامت ښکاري په ده باندې. دا له دې ځای ونیسئ. دا داسې یو سرکل ورکړئ دې تصویر ته. نو زمونږ هغه عکس به اوس دا پلی کوم. ګورم چې دا د حرکت په تاسو ملګرو چې زمونږ هغه ایډیټ چې دی هغه په سمه توګه شوی دی. نو دلته کولی شئ ورسره لږ لیکنه هم وکړئ. مثلا زه ورته لیکم چې د ځای نه ورته دا ټکس سټایل هم بدلوی شم. آوټلاین به ورته ورکو. دا ورسره راوړم. دلته ورته دا له همده نه یو بله کاپي یا ډوپلیکیټ اخلم خو لیکنه پکې نور څه لیکم. مثلا ورته لیکم چې نیو سانګ. د ده اندازه کوی شئ چې ورسره داسې وړه کړئ. اوس ګورئ ملګرو زه دا بیا پلی کوم. ملګرو زموږ هغه ایډیټ
تکمیل شو نو کولی شئ چې ځان سره سیف کړئ. نو دا وه د نن ورځې ویډیو هیله ده چې د خوښې وړ مو ګرځېدلي وي. د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زما چینل درسره حتما سبسکرایب کړئ. زه درته ښایسته ښایسته ویډیوګانې ترتیبوم او تر تاسو یې در رسوم. تر بیا چې زه ستاسې خدمت ته درېږم، تاسې په پاک رب سپارم. د خدای په امان.